وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. منځ نه کیږي د هغه سړي چې سوره فاتحه پکې ونه وي. دا مسله ډېره اوږده مسله ده، خو زه په اختصار سره تاسو ته بیانوم. مسله د قراءة الفاتحه خلف الامام. په دې باندې خو ټول اتفاق دی چې امام او چې یوازې مونځ کوي نو دی به په منځ کې سوره فاتحه وایي. اختلاف په دې کې دی چې مقتدي به سوره فاتحه وایي او که نه وایي. نو بیا په هغې کې درې اقوال دي. یو قول دا دی چې مقتدي به هم سوره فاتحه وایي په هر رکعت کې په هر منځ کې، خو دا خپل دلیل دی. دویم قول دا دی چې مقتدي به په جهري منځ کې سوره فاتحه نه وایي او په سري کې به وایي. او دریم قول دا دی چې په یو کې به هم نه وایي. او دا مشهور دی زموږ په ملک او زموږ مریان دا خبره کوي چې سوره فاتحه به بالکل نه وي په امام پسې شاته. دا دپاره ځینې دلایل ورکوي. په دې ټولو کې راجح قول دا دی قرآن او حدیث په رڼا کې چې سوره فاتحه که مقتدي دی که امام دی که یوازې دی په هر رکعت کې سوره فاتحه وایي. او چا چې سوره فاتحه ونه وي مونځ نه کیږي. په باندې دلیلونه یو دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. دا هغه سړي مونځ نه کیږي چې سوره فاتحه ونه وایي. دا اوس خو واضح دی. نو په دې کې د ځینې کسان څه کوي؟ سبحان الله، د ځینې کسان بالکل دغه سره نه لګي چې واضح دلیل ورته وایي. د لا څه مطلب دی؟ لا وایي د دې لا مطلب دا دی چې مونځ نه پوره کیږي مګر په سوره فاتحه باندې نه پوره کیږي. یعنی که چا وکړو نو مونځ وشو خو مونځ څه دی؟ ناقص دی. هغه له موږ دوه جواب ورکړو، دا سره یاد ساتئ. اولنی جواب دیږي که خدای دې کنه لا صلات نه کیږي مونځ لا صلات راغلی، یو بل حدیث ته هغه ته واورو نو مسله به بالکل ختمه شي. او په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي لا تجزئ صلات، لا تجزئ هغه مونځ الله نه قبلی. اوس په دې کې هغه لا دی نشي کولی، په دې کې لا نشي. په هغه اول کې دا تجزئ ټکی نه و. او په دې روایت کې داسې راغلی واضح حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم لا تجزئ نه کیږي هغه مونځ چې پکې سوره فاتحه نه. دویم دلیل به دا ورکړي واضح صحیح ده. تا سره ما دا خبره ومنله چې د سوره فاتحې نه بغیر مونځ سره ناقص دی. او سوره فاتحه چې څوک مانځي کوي نو مونځ یې پوره شو. نو ولې دې خلکو ته ناقص مونځونه ښیي؟ ولې دې خلکو ته ناقص مونځونه ښیي؟ یو سړی په دې یخنۍ کې پاسي او دس کې د تورو تیاره کې جومات ته راځي، ځان ستړی کوي، خپل ټیم لګوي، د بچو نه لرې کېږي، کور پرېږدي، په ځان باندې قسمه قسم سختې تېرې. بیا به کلي کې او په علاقه کې تاسو ځئ چې غرونه او پټي او هلته راوته ګران دي، سپین ګري کسان منزل راځي او مولوي صاحب ورته ناقص مونځ ښیي. وایي سوره فاتحه پکې مه وایئ چې مونځ دې ناقص وي چې پوره ثواب درته میلاو نه شي. نو په دې دواړو طرفونو کې به دی پساوي. په اولني کې داسې او په دویم کې دا. نو دا یو حدیث دی. دویم حدیث په دې باندې حدیث عباده بن صامت رضی الله عنه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر مونځ وکړو او صحابو پسې شاته قرت کوو په تیزه. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله سلام وکړ نو هغوی نه یې تپوس کوي تاسو ګوره په منځ کې قرت کوو؟ ویل یا رسول الله موږ د قرآن وایي. رسول الله فلا تفعلوا، دا کار به نه کوئ. ځینې مولایان څه کوي؟ دا حدیث ته دغه ځای پورې پیش کوي. وګورئ رسول صلی الله علیه وسلم څه ویلي چې قرت به په منځ کې نه کوئ، فلا تفعلوا. نو ورته وایي مولوي صاحب دا حدیث لږ مخکې پوره کړه. نو چې مخکې پوره کړي بیا کار ټول خرابېږي. مخکې دا دي فلا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. داسې کار مه کوئ سوای د سوره فاتحې نه هغه لازم وایي ځکه د هغې نه بغیر مونځ نه کېږي. دا واضح دلیل دی. دریم دلیل دی د ځینې کسانو ته چې دا وایي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نه کېږي مونځ د هغه سړي چې سوره فاتحه پکې ونه وایي. وایي دا د چا لپاره دی دا حدیث؟ یوازې او د امام لپاره دی، مقتدي په دې کې نشته. ناول خو به د هغه نه تپوس کوو چې دې کې رسول صلی الله عامه خبره کړې ده لا صلاة لمن مطلب د هر چا نه وایي ما ته پکې داسې ټکی وښایه، دا ضدي سړی دی داسې ټکی پکې ما ته وښایه. دې مسلې نه منو خاص سړی تنګوي. نو ورته په قربان موږ الحمدلله د رسول صلی الله په حدیثونو دومره مینو چې وایي بسې ګرځو زیب کار ځینې راوباسو ځکه د هغه طریقه باندې عمل کول پکار. یو حدیث دی امام بیهقي راوړی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. په دې حدیث کې باورونه حدیث کې څه فرق شته؟
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دلته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فرق پکې شته نشته پکې فرق. نو اوس وسره چې شیخ سونه دا حدیث دلته سره پیش کو نه دسی ټکي وبکې مخکې ته ووري چې ته د مخبر اړین شډیرونه به ول پیرو. دا حدیث امام بیهقي راوړی صحیح حدیث دی. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام. خلف الإمام ټکي پکې دی په امام پسې شاد چې څوک په امام پسې شاد ولاړ سره فاتحه نه مونږ رسول زموږ لکی. او په یو حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته وليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. تاسو کله په امام پسې شاد ولاړی او دا حدیث بخاری او بیهقي راوړي امام بخاری او بیهقي وی کړي چې تاسو په امام پسې شاد ولاړی نو سوره فاتحه وای فی نفسه پټه دي ځان سره وای پټه دي نه وای پټه دي قدام په دې باندې واضح دلیل دی. دا غیر بعد چې کوم دلیل له ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته من صلى صلاه لم يقرأ فيها بام القرآن او دې ته وګورئ دي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره چې کوم حدیث ته من صلى صلاه لم يقرأ فيها بام القرآن چې څوک منځ کې او پای کې سوره فاتحه ونه وای فهي خداج ثلاثا دربيري فهي خداج فهي خداج فهي خداج. هغه ته پوښتنه چې دا خداج څه ته وایي؟ وی خداج دې ته وایي چې دا پوره نه دی، دا مونږ څه دی ناقص دی. نو چې سړی ځان دومره ستړی کوي او منزل راځي او په جومات کې ودرېږي او بیا مونږ څنګه کوي؟ مونږ ناقص مونږ کې دا خو دې ځان نه ستړی کوي. نو سوره فاتحه په منځ کې ویل لازم دي. یو کس په ابو هريره رضی الله عنه بشراغه وی کوم چې په امام پسې شاته ولاړی نو بیا ان نكون وراء الامام ناغوته اقرأ بها في نفسك. په امام پسې شاته ولاړی موږ ته تسنید وي چې په امام پسې شاته په تیزه قرات کو بلکې موږ دوی چې په امام پسې شاته ولاړی نو ځان سره پټه وایا. دا ابو هريره رضی الله عنه خبره به وته دا ویلي وي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې الله وایي او دې ته وکړي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. ما د سوره فاتحه په خپل منځ کې او د بنده په منځ کې نیمه کړې ده. نیمه زما لپاره ده او نیمه د چا لپاره ده؟ د بنده لپاره. نه هغه صورت په موږ څنګه پریدو چې باغې کې هغه مبارک رب العالمین وي چې دا ما نیمه کړې ده نیمه د بنده لپاره او نیمه زما لپاره ده. کوشش کوو چې دا وایي. یو حدیث کې دا راځي چې سوره فاتحه د ټول قرآن ځای نیوي شي خو ټول قرآن د سوره فاتحه ځای نشي نیولی. نکو چې سړی په امام پسې شاته ولاړی او د سوره بقره نه شروع کې په والناس پورې ختم کینو رکعات وشو ولا شو یو سړی سوره فاتحه وي بس رکعات وشو. د سوره فاتحه دومره چې دغه د مقام دی او دومره دی اجر دی. په دې حنافو کې کوم چې امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې کوم علما دي په کې مشهور عالم تیر شوی الله دی وبخي شیخ عبد الحی لکنوی رحمه الله دا خپل حنفي علم خبره ځینې کسان زموږ د خبره بدلوي. هغه وی لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام. وی په یو ځکه مرفوع حدیث یعنی چې رسول الله ته رسیدلی صحیح حدیث نشته چې وایي کې دای چې په امام پسې بشته قرات نه کوي. او یې څومره چې زموږ د مرګرو دلیلونه پیش کړي دي نو هغه خو یا کمزوري دي او یا د سره اصل نشته منګړت دي. نه دا په خپل حنفي علم دا خبره کوي.